السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم رول پوښتنه کړې ده چې یاره منګه دا اورېدلي دي چې د عامو مسلمانانو د نیانو سره واده نه کېږي. نو نیان دا یو قوم دی چې دا خلکو ته ویښتم برابروي، ګیر او برېت هم ورته برابروي، او دا حمامات نه دي، سقاوه ورته موږ په خپله ژبه کې وایو. دا سقاوي هم د دوی سره دي، حمام. بس دا یو قوم دی. دی وایي چې دا موږ اورېدلي دي چې د عامو مسلمانانو د دې سره نکاح نه کېږي، او دا ویل هڅه کې چې یو ملګري پکې ویل زموږ د جومات امام صاحب هم دا خبره کړې. جناب عالی دا نکاح نه ده، دا مختلف شرایط، مختلف جهتونه، مختلف اسباب لري. په دغه نکاح کې په بعضې څیزونو کې یو شی هغې ته په عربۍ کې کفاءت وایي. کفاءت دا د برابروالي په معنا، کفاءت معنا برابروالی، مساوات. نو افضل خبره، مستحبه خبره او ډیره خوندوره او ډیره ښه خبره دا ده چې ښځه او خاوند دا دواړه سره په کفاءت کې برابري. کفاءت په شپږو څیزونو کې وي. فتاوی شامی باقاعده طور سره دا د علامه حموي هغه شعر دی، علامه حموي شعر لیکلی او فتاوی شامی را نقل کړی. فتاوی شامی دریم جلد 86 نمبر صفحه ده، یا کتاب النکاح باب الکفاءت. دی وی ان الکفاءة فی النکاح تکون فی، وی برابروالی په نکاح کې پکار دی چې وي ستن په شپږو څیزونو کې. لها بیتون، د هغې دپاره یو بیت برابر شوی دی، بدیع ډېر ناشنا قد ضبط چې لیکلی شوی دی یا یاد کړی شوی دی. هغه شپږ څیزونه کوم دي؟ نسبون، یو نسب دی، و اسلامون، بل اسلام دی، کذالک حرفتون، بل کسب دی، کسب هم د قرنګي در واخله، حریتون، بله ازادي ده، یو څوک غلامي بل ازادي، و دیانتون، او بل دینداری ده، مالون، او بل مال دی. دا شپږ پوره شو فقط. دا وګوره، نو په دې شپږو څیزونو کې مناسب کفاءت ضروری دی. بیا فتاوی شامی کې باقاعده طور سره په دې باندې اوږد بحث دی چې دا شپږ څیزونه د عربو دپاره شرط دي، د عجمو دپاره پنځه دي، یو تنه اووه نسب. بیا درته اوس حواله در کومه. فتاوی شامی وایي چې د عجمو په منځ کې، او فرشته فتاوی عثماني هم دا مسله را نقل کړي چې د عجمیانو په منځ کې مناسب د نسب والا مسله نشته، ځکه دا ټول په نسب کې سره برابر دي، ټول عجم دي. اوس په دې کې دا پنځه څیزونه د عجمو دپاره پاتې شو. اسلام دی، حریت دی، حرفت دی، دیانت دی، او مال دی. نو اوس په دې پنځو څیزونو کې نو افضله خبره، مستحبه خبره او ډیره خوندوره خبره دا ده چې نکاح کې د ښځې او د خاوند په منځ کې دا پنځه شرایط برابر وي. خو که بالفرض چېرته برابر نه وي، نو بیا دا نکاح چې څوک کوي دا په دوه قسمه خلک دي. یو دا دی چې ولی د نکاح سړي ته نکاح وکړي. ولی چاته وایي؟ پلار، نیکه، ورور، تره، د تره زوی او زوی بچی. دا کسان راولګېږي چاته نکاح وکړي، که نري که ښځه خو یا په نکاح ورکړي او یا ورته نکاح وکړي. او یو دا دی چې دا کسان پکې نه وي، خپله دا چې څوک نکاح والا دي، که ښځه ده که خاوند دی، او دا ځان ته نکاح وکړي. نو اوس که دا اولیاء ورته نکاح وکړه، پلار سړی په نکاح، جنۍ په نکاح ورکړه، او یا سړي ته جنۍ وکړه، صحیح دی، او یا تره او یا نیکه او د قرنګي، بس نور اولیاء ته وپېژندل. خو اولیاء دا سړي ته نکاح وکړه یا دا جنۍ په نکاح ورکړه، نو که دې وخت کې ټول سره راضي ول، نو هیڅ مسله په دې کې نشته. نکاح نافذ هم ده او جایز هم ده. پلار راولګېده او لورې یو ډېر مشهور ډم ته ورکړه، او جنۍ هم پې راضي ده او پلار هم پې راضي ده، هیڅ خبره نشته. بس میاں بیوی راضي تو کیا کرے گا قاضي، بس دې کې چا کار نشته. لیکن ملا صاحب مسله بله دوباره دا ده چې کومه مسله تاسو اورېدلې ده د نه کېږي والا مسله، هغه بله ده. هغه دا ده چې جنۍ راولګېده، او دا جنۍ به زه درته بار بار ځکه کومه، که الک راولګېده او ځان ته یې ملا صاحب څه دی کاکا جنۍ وکړه، نو خیر دی، الک سم سړی دی، او جنۍ نیڼه ده یا ډمه ده یا بله څه بله جولا ده، پسې راتېر شه لوهاره ده، ترکاڼه ده، بل که یو شی تا ته موچۍ ده، یو بل څه شی درته که معلوم وي، هغه هم پکې بیا ته ځان سره ایډ که. الک راولګېده او ځان ته یې داسې کمزوري نسب والا ښځه وکړه، خیر دی، ځکه د سړي خوښه ده چې موسیقه سړی مستفرش دی. مستفرش معنا دا دی چې دا ښځه ځان ته فرش کوي، نو د سړي خوښه ده. اوس تا کمره ده، که ته پکې قالین اچې، قالین پکې واچوه، که قالین پکې نه اچې، کارپېټ پکې واچوه، که کارپېټ پکې نه اچې، پلاستیک والا درۍ نه هغه پکې واچوه، که بل شی ستا مړه یو شی هم پکې ماچوه، ټایل پکې ولګوه، داسې چپس ورکه، او ستا خوښه ده. نو که سړی راولګېږي د ځان نه کمزوري ښځه وکړي، نو خیر دی. خو که جنۍ راولګېده او د اولیاءو د اجازت نه بغیر
د کمزوري نسب والا سړی سره واده وکړو خو خاندان والا جنې د نئی سره لوهار سره موچی سره او یا د یو بل چا سره د نکاح وکړه چې هغه په معاشره کې خلکو هغه سپک غنه دا هغه سره نکاح وکړه نو دا اوس دلته مسله ده دا نکاح اوس جایز ده وکنه نو د احناف مذهب دا صرف د احناف مذهب دی یو قول د امام مالک هم دی لیکن مناسب دا مذهب د احناف دی د احناف ظاهر روایت مذهب دا دی چې دا نکاح جایز ده لیکن نافذ نه ده نافذ مطلب دا چې موقوف د اجازت د مولی پوري که اولیاء را ولګیدل او ویل چې دا نکاح موږ نه منو نو لاړ بشي قاضي ته دوی بیا هم فسخه کوي نشي قاضي به فسخه کوي قاضي ته ورشي او قاضي ته وایي زمونږ لور دا غلط کار کړي او موږ په دې غلط کار باندې ناراضه یو فلهدا دا نکاح موږ ته فسخه کوي قاضي به پوښتنه وکړي کنه سب کې دا جنۍ الکه د دې جنۍ نه کمزور او بالکل به قاضي دا نکاح ته فسخه کوي نو دا وګوره نو دا نکاح چې نه کېږي دا صرف دغه یو صورت دی چې جنۍ په خپله خوښه واده کړی د ځان نه کمزوري سړي سره واده کړی او د اولیاء او پیرزان نه وي نو بیا په دې صورت کې قاضي صاحب ته د دې خبرې چې هغه هم کله قبل الولادت چې بچی نه راوړی او که بچی راوړ او بیا دا قاضي ته ورغی نو قاضي به ورته 15 سکونه په دې خوله ورکړي چې اوسه پورې ته کوم ځای کې نه میاشتې هغه ورسره پروت او بچی ته نه راوړ او ته اوس راولګېدې وایي چې یاره مطلب دا زه نه منم نه د بچي د راوړلو نه مخکې اولیاء ته حق دی اعتراض شته او بالکل بشریت کې ورته شته نو دا د احناف مذهب دا دی اگر چې د شافعي په مذهب باندې دا بیخي کېږي نه او د احناف په نسبت باندې د نکاح جایزه لیکن نافذه نه ده په دې خبره سره خلاص دا نکاح دا مسله باقاعده تور سره فتاوا شامل ډیره مزیدار لیکلي دریم جلد شپږ اتیا وخت تر یو نوي صفحې پورې فتاوا درالعلوم زکریا هم ډیره مزیدار لیکلي دریم جلد او شپږ 114 نمبر صفحه دا کتاب النکاح ولایت او کفاءت د قرنګي دا مسله باقاعده تور سره حکیم الامه مولانا اشرف علي تنویر رحمه الله په خپل فتاوا کې لیکلي دویم جلد او صفحه دا 308 کتاب النکاح الته ډېر خپل بیان اور باندې کړه ډېر مزیدار تفصیل خیر الفتاوا دا مسله لیکلي څلورم جلد 511 نمبر صفحه دا ولایت او کفاءت لیکن دا مسله ملاسه